اختر ازما یتیم قرار ولای شي کنه سلګي په خوخیو بدل ولای شي کنه اختر ازما یتیم قرار ولای شي کنه سلګي په خوخیو بدل ولای شي کنه سپلای پاپ کو کنلار جامې هم زړې دي سپلای پاپ کو کنلار جامې هم زړې دي جامې هم زړې دي رمضان کال ور تر وړلای شي کنه سلګي په خوخیو بدل ولای شي کنه رمضان کلی ورته وړلای شي. الحمدلله وکفا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى وقال الله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر. وعن عمر بن خطاب رضي الله عنه قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يزحي رواه الترمذي. دوستانو کوم آیات کریمه چې ما تاسو په حضور کې تلاوت کو سورۃ الحج کې الله رب العالمین و د شو نمبر آیات کې سورۃ کوثر کې الله رب العالمین فرمایي او حدیث ترمذی شریف حدیث جلد اول صفحه نمبر 279 کې زمور الله جل جلاله فرمایي چې الله رب العالمین تاسو د قرباني ویني اختان او پوستکی نه رسی لیکن الله جل جلاله تاسو تقوا رسی. نو زما دوستانو نن چې تاسو ګورئ په دې ځای کې الحمدلله چې داسې خلک په مخ د ځمکه باندې شته چې هغوی داسې خلکو دپاره چې د یتیمانانو مسکینانو فقیرانو غریبانو کونډو رونډو دپاره هغه خپل څه چې الله رب العالمین دوی دپاره ورکړي دي هغه د الله رب العالمین د رضا دپاره په دې لویه اختر مبارکه ورځ باندې پیش کړه. نو الحمدلله دا کومه قرباني چې دوه ورونو کړې ده حاجي صاحبانو الله جل جلاله د دوی په مال او اولاد او ورڅ کې نورم خیر او برکت واچوي. تقریبا چې سږ کال اختر کې دوی زمونږ دوستانو د المقدس خیره بنسټ معاون او رئیس ورونو ته سپارلی وی. الحمدلله دوی دغه لویه ورځ د الله جل جلاله د رضا دپاره دغه یتیمانانو غریبانانو سره قربان کړې ده. پروسه کال او هر کال باندې الله رب العالمین د دوی دا تکلیف قبول او مقبوله منظور کړه. تقریبا چې 4 غواګانې چې 220 کورنۍ ته الحمدلله څه چې د دوی قسمت او هغه ورته تقسیم کړی شو. نو دوستانو دغه هغه الله رضا دپاره چې دوی دغه کومه قرباني کړې ده الله رب العالمین د دوی دا قرباني هم قبوله کړه. ځکه زما ورونو چې حدیث کې راځي چې ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء تاسو په ځمکو والاو باندې رحم وکړه الله رب العالمین به د اسمانه تاسو باندې رحم وکړه. دا ویډیو دا خبره موږ دې دپاره نه کړو دا دې دپاره چې الحمدلله په نن عصر کې داسې الحمدلله مسلمانان شته دی چې هغوی له الله رب العالمین شتمني ورکړې ده او هغوی بیا هم د الله رب العالمین د رضا دپاره په غریبانانو باندې په مساکینو باندې او په یتیمانانو باندې په کونډو باندې دوی د خپل مال مصرف کوي. الله جل جلاله د دې په مال او اولاد کې خیر او برکت واچي. دا کوم ورونه د خیریه بنسټ المقدس والا معاون او رئیس ملګری چې دوی هر اختر باندې دغه قرباني دغه خوشحالي دوی د الله رب العالمین د رضا دپاره دغه قوم د دې ولس د دوی بچیانو سره تیلی الله جل جلاله د دوی په عمر کې خیر او برکت واچي. نور ملګري به مخکې نه راغلي چا به دې کې هغه لاس کار کړی دی الله پاک د دوی دا قرباني قبوله کړه. نو دا د زما ورونو چې دغه په مخ د ځمکه باندې داسې ښایسته خلک شته دی الله رب العالمین غیرتي ذات دی څوک چې د الله د دین دپاره د الله رضا دپاره ورکړه وکړه الله رب العالمین ډېر غیرتي دی. الله رب العالمین د دوی په هر څه کې خیر او برکت واچي. نورونو دا داسې هغه قربانۍ وې چې کومې دوی ته پیش کړی شوې الحمدلله دا تقسیم کړی شوی نامه په نامه باندې دی کې کوم خاطر کوم مخ نه دی شوی الحمدلله مسکین غریب یتیم ته چې څوک د دې حقدارو لیست باندې لیکل شوي دي دلته راغونډ شوي دي دا به دوی ته تقسیمېږي. الله جل جلاله د دوی دغه فقر او غربت ختم کړه. چا چې دوی سره قرباني کړې ده الله رب العالمین د هغوی مشکلات ټول د غیب نه حل کړه. دعا وکړو چې الله رب العالمین د هغوی هر څومره قرباني د دې قوم او د دې ولس او د یتیمانانو لپاره کړې ده الله جل جلاله مال اولاد کې ډېر خیر او برکت واچوي. الہ العالمین حفاظت وکړي. الله کریم د حلال طیب
روزي نور مرته زیاته کړي الله کور او کاروبار او زندګۍ کې خیر او برکت ول واچي د المقدس خیر بنسټ والا مرګري د الله رب العالمین تل د پاره د قوم ولست خیر خوا د پاره ژوند لري الله د دوی په عمر زندګۍ کې خیر او برکت واچي الله کریم جل جلاله د فقر او غربت او د مشکلات ختم کا دا څومره فقر او غربت والا ورونه او ماشومان چې راغلي دي الله جل جلاله د ټول حفاظت وکا او الله رب العالمین دوی د مشکلات او د فقر او غربت زموږ د قوم او د ورثه ټول ختم کا او الله رب العالمین د زموږ حافظ زموږ ناصر او زموږ مددگار شي کوم دوستانو دا قرباني کړي دا تقریبا چې دا څلورم پنځم کال مونږ وینو دا قرباني کا هغه نمونه مونږ خوخه نه غنو چې وای الله رب العالمین ته معلوم دي چې هر ځای کې دی الله رب العالمین طلب د لپاره آباد خوشاله او ودان لري او کوم دوستان چې د قوم او د ولس کې دغه ځوانان دي منډه وي هغه نمونه ناخلو الله رب العالمین دا غویم په عمر او زندګۍ کې بچو کې هر څه کې خیر او برکت واچي او الله رب العالمین دا غویم حافظ او ناصر او مددگار شي الله د قوم او د ولس او د مسلمانانو او د یتیمانانو د قوم د مظلوم په خاطر چې دوی سره د الله لپاره منډه وي الله رب العالمین د دوی حفاظت وکا الله کریم د دوی په مال او زندګۍ کې خیر او برکت واچي چا چې قرباني کړي هر ځای کې کړي د الله رضا لپاره الله جل جلاله د ټول خلکو قرباني قبول کړي خاص کر زموږ د قوم او ولس لپاره دوی دغه قرباني کړي دا او په دې قوم او ولس باندې خپګي الله غیرتی ذات نور مشتمنی زیاده کړي الله حفاظت وکړي د ظالمانو د زور نه وساته او الٰه العالمین نور مشتمنی د حلال طیب ورته زیاده کړي الله جل شانو د قرباني په خپل دربار علی قبول کړي څومره دوستان غلي دلته مهنت کړه د الله کریم دین زندګۍ کې عمر کې خیر او برکت واچي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سلګي په خوخیو بدل ولای شي کنا سلګي په خوخیو بدل ولای شي کنا